السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو نن به زه تاسو ته د هفتې د ورځې چې پښتو کې اکثر د افغانستان خلک ورته شنبه وایي او خالي ورځ هم ورته ویل کېږي. د دې فضیلتونه به تاسو وړاندې کوم چې په دې ورځ باندې انسان په کم وخت کې عبادت وکړي او په څه طریقه باندې وکړي، څو رکعاته وکړي، نو الله رب العزت به د هغه ټول حاجتونه پوره کړي. خو د ټول نه مخکې ورته د خالي د ورځې د یو څو خاصیتونه یا یو څو خبره ته ښیم چې په دې ورځ باندې څه خاص خبره شوي د حضور اسلام دې ته څه ورځ ویلې ده. نو یو خو د خالي ورځ چې کومه ده د شنبې ورځ دا د یهودیانو د اختر ورځ ده او په دې ورځ باندې هغوی عبادت کوي. او حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه چې د خالي د ورځې باره کې تپوس وکړی شو، نو ورته وفرمایل چې دا د مکر و فریب او د دوکې ورځ ده. نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله څنګه د دوکې ورځ ده؟ نو ورته وفرمایل چې په دې ورځ باندې دارالندوه کې چې یو سړی و په هغه ځای کې ما سره مکر و فریب او دوکه وکړه، په دغه ځای کې قریش را جمع شوي و، دا یې مشورې کړې وه چې د حضور کریم صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې دا موږ شهید کو، قتل یې کو. نو الله رب العزت په هغه وخت کې حضور اسلام ته د هجرت حکم وکړو. د خپل حاجت د پاره د خپل مراد پوره کولو د پاره چې ستاسو قسمه حاجت وي، زما خویندې رونه یې کشرانی مشرانی او د هغې څه قسم مسله وي، د هغې د پاره هغه څه طریقه باندې منځ وکړي، نو د حدیث په رڼا کې درته هغه طریقه کار ښیم. انشاءالله العزیز زه ګارنټي در کوم چې ستاسو څه قسم مسله وي، که د هغه عدالت وي، که د محبت وي، که د قرض وي، که د کور وي، د غریبۍ وي، اولاد وي، څه قسمه مسله وي، چا ظالم نه تنګ وي، څوک در باندې ظلم کوي، بس د هر چا چې دی خپل خپل څه مشکلات شته. د یوازې هره وظیفه د محبت دپاره نه وي چې هره شی د محبت دپاره وظیفه کې بیا چې کله ته الله ته ودرېږي نو الله رب العزت هر یو حاجت پوره کوي. نو خپل حاجت ته وګورئ، د هغې مطابق کار وکړئ. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې څوک د خالي په ورځ باندې د هفتې په ورځ باندې یا د شنبې په ورځ بعضې ملګري نه پوهېږي، نو د هغې دپاره ځکه زه 3 ورځې ویم، په دې ورځ باندې 4 رکعاته نفل په دې ټوله ورځ کې چې هر ټایم یې کولی شي وکړي، او د په دې طریقې وکړي چې د الحمد نه پس قل یا ایها الکافرون چې کوم آخري 10 سورتونه دي په هغې کې دا سورت دی، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، 3 ځل دا ووایي په هر رکعت کې، یو ځل الحمد او 3 ځل دا سورت ووایي، او چې سلام واړئ نو بیا یو ځل آیت الکرسي ووایي. نو لاول خو تاسو ته حدیث په رڼا کې دا ښیم چې دله به الله څومره بدلې ورکوي. یو خو به الله رب عزت دله د هر یو حرف په بدله کې د حج او د عمرې ثواب ورکړي، او د هر حرف په بدله کې بول الله رب العزت د ټول کال د روزو او د ټول کال د تهجد ثواب ورکړي، او د هر حرف په بدله کې به الله رب عزت دته د یو شهید ثواب هم ورکړي. او بل انعام دا دی چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت د خپل عرش د سوري لاندې د شهداو سره د انبیاء کرامو سره ودرئ، نو دا خو د آخرت ثواب شو. اوس چې مثال تاسو له الله رب عزت د 4 رکعاتو موز او یو ځل آیت کرسي په آخرت کې دومره انعامات در کولی شي او دومره رحم در باندې کولی شي، نو په دنیا کې یو وړوکې مسله بولې نه حل کوي، خامخا به انشاءالله حل کوي. الله رب عزت ته به سوال زاری عاجزي او د خپل مسلې د حل حاجت چې کوم دی د هغې دعا به ته وکړي چې یا الله دا زما د حاجت حل کړي. انشاءالله العزیز الله به خامخا پوره کوي، اعمالو له زور ورکوي، او څومره چې کله در باندې مشکلات رالل د اعمالو نه کار واخلئ. الله رب العزت دې اول ماله او بیا تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.